د مولانا فضل الرحمن په ګډون ځینو نورو سیاستوالو هم د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو نوی حکومت دی په رسمیت وپیژني، خو پاکستان ولې تر اوسه دا کار نه دی کړی؟ حقیقت را سره د BBC رادیو د خبریال داود اعظمي په دې مرکه کې واورئ. د مولانا فضل الرحمن په ګډون په پاکستان کې ځینو نورو سیاستوالو هم له خپل حکومت څخه ورته غوښتنه کړې ده. په پښتونخوا ایالت کې هم ځینو ځایي چارواکو او سیاستوالو له خپل مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې و چې د طالبان حکومت باید چې په رسمیت وپیژني، خو پاکستان تر اوسه دا کار په دوه دلیل نه دی کړی. یو دا دی چې یوازې پاتې نسی، یعنی که یوازې پاکستان د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني، نور دنیا نه پیژني یا ملګری نه لري، نو کېدای شي پر دوی باندې فشار راسي، یو ډول کېدای شي امریکا تر فشار لاندې راسي یا د لویدیځ، ځکه د نور نړۍ سره د فشار یو وسیله ده چې طالبان څخه یو څه ترلاسه کول غواړي، په بدل کې دی غواړي پر رسمیت یې وپیژني. کېدای شي پاکستان په دې تمه هم چې په سیمه کې ځینې هیوادونه د دوی سره په دې کار کې ملګرتیا وکړي، کېدای شي دا تمه لري چې چین هم ورسره ملګری شي په رسمیت یې وپیژني. تر دې مخکې ایران او روسیې هم داسې اشارې ورکړې وې چې د طالبان حکومت به په رسمیت پیژني، نو که دغه هیوادونه په رسمیت پیژندلې وای پاکستان ته هم لار خلاصېده. خو اوس ایران او روسیه زړه نازړه ښکاري، هغه په دې زړه نازړه ښکاري چې د طالبانو حکومت چې په څه ډول اعلان سو او په څه بڼه اعلان سو هغه اوس یو څه ګوښه شوي دي. نو ټول غواړي چې طالبان غیر طالبان په حکومت کې ګډ کړي او نور قومونه نور خواته هم ونډه ورکړي یا په حکومت کې شامل کړي. او بل اعظمي صاحب دغه د اوس تقریبا یو میاشت او 15 ورځې کېږي طالبانو په اداري باندې، نور نړۍ چیرته ده؟ هغه څه وایي؟ د نور نړۍ غوښتنه خو له اوله سره دا و چې د طالبانو حکومت باید چې همشموله وي. همشموله دا معنا نه چې د پخوانی حکومت چارواکي برته په واکي راسي، هغه وزیران برته وزیران سي. همشموله دا معنا چې د افغانستان بیل قومونه خپل رول پکښې وویني، خپل حصہ پکښې وویني، د بیلو سیمو خلک خپل نمائندګي پکښې ولري، د بیلو ګوندونو خلک خپل حضور پکښې وویني. یعنی داسې یو طرفه حکومت نه وي، د نور دنیا تمه ده. خو د طالبانو حکومت چې په څه ډول اعلان سو سره کم خلک پکښې هغه ټول د طالبانو خپل غړي و یا چارواکي و یا د دوی د پخوانی حکومت چارواکي و یا ځینې نوي کسانو سره یو ځای کړي دي. نو په دې اوس دنیا دې ته منتظره ده چې طالبان څومره بدلون راولي، په دغه کابینه کې څومره اصلاحات راولي، ځکه طالبان خپل د حکومت سرپرست حکومت یادوي. معنی دا ده چې دوی هم دا مني چې په دې کې بدلون راتلای شي او یو شمېر چوکۍ خالی پاتې دي. تر اوسه په کابینه کې یو شمېر چوکۍ نه دي ډکې شوي، لکه د زراعت وزارت د دوی په لیست کې نه و تر اوسه. روغتیا وزارت مثلا کېدای شي نور وزارتونه ورزیات کړي یا نور چوکیان ستا چې هغه ډکول غواړي، یا کېدای شي دغه ځینې وزیران لري کې پر ځای نور خلک راسي، مسلکي خلک راسي، یا غیر طالبان افغانان راسي، یا د نور ګوندونو سره تړلي خلک راسي، لکه د جمعیت ګوند سره تړلي کسان یا د حزب اسلامي سره تړلي کسان یا د وحدت ګوند سره یا دغه د نور قومونو سره تړلي کسان. نو دغه تمه لري دنیا او په هیواد کې په دې اړه غوښتنې شوي دي چې په حکومت کې بدلون په کار دی. دا چې دوی څه وخت راولي دا بدلون دا معلومه نه ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به کوم بدلون چې نړیوال ټولنې دوی په تګلارو کې غوښتي دي، دوی به تر کومه حد دې ته چمتو وي؟ طالبان هم داسې معلومیږي چې غواړي د نړۍ سره یو سودا وکړي چې موږ به دا کوو تاسو به دا کوئ. دنیا دا تمه لري چې حکومت همشموله سي، قومونه او نور خوای خوشاله سي، خپل نمائندګي ولري په حکومت کې، د ښځو په وړاندې بندیزونه یا محدودیتونه نه وي. د طالبانو غوښتنه بیا دا ده چې زموږ حکومت باید په رسمیت وپېژندل سي، ځکه موږ واک ترلاسه کړی دی، موږ دلته حاکم یو، موږ امنیت راوستلی دی یا زموږ کنټرول دی دلته. نو بالاخره چې دې څخه ځان وژغورل سي چې افغانستان بیا یوې انزوا ته ولاړ سي او دا فقر نور ډیر سي، نیستي نور ډیر سي او مرستې بندې پاتې سي. نو دواړه یو بل ته ضرورت لري، ځکه دنیا هم غواړي چې د افغانستان سره راشه درشه وي، ځکه دنیا نه غواړي چې د خلکو کډه کېدنه هم داسې روانه وي، د خلکو بې ځایه کېدنه هم داسې روانه وي، د خلکو د فقر کچه نور زیاتېږي یا دغسې نور امنیتي تهدیدونه زیات سي، لکه د داعش په شکل کې یا نورو ډولونو په شکل کې. او طالبان هم دې ته لیواله دي چې په آزاد سفرونه وکړای سي، حکومت په رسمیت وپېژندل سي. اوس د دې اړتیا شته چې دواړه یو جوړجاړي ته سره ورسېږي، ځکه په لومړي ګام کې خو لوږه ډیره شوې ده، فقر ډیر شوی دی، د خلکو بیکاری ډیره شوې ده. نو له دې څخه د ځان ایستلو لپاره هم طالبان ضرورت لري چې د دنیا سره راشه درشه ولري، یو راکړه ورکړه سره ولري. او اعظمي صاحب د نړۍ چې د همشموله حکومت غوښتنه کوي، ولې دا غوښتنه نه کوي چې کار اهل کار ته وسپارل شي؟
او هغه هدف پکښې دی. طالبان هم دا وعده کړې و چې زموږ حکومت به همشمولي کار به اهل کار ته ورکوو، مسلکي کسان به راولو، د ښځو یو رول به پکښې قسم دا ویلي و چې ښځې ته وزارت نه ورکوو، خو په نورو ادارو کې دا خبره کړې و چې د کار اجازه به لري، د زده کړې اجازه به لري او دنیا هغه ته ورسره لري چې تاسو په خوا کومې خبرې کړې وې د همشمولي په اړه چې نور قومونه د نور خواو خلک به پکښې په حکومت کې ښځې به یو رول لري، د زده کړې حق به لري، د کار حق به لري، یا دغسې د لږکیو ونډه به په حکومت کې یو رول به لري، د هغو نمایندګي به نو دا ټول دا شان دي چې تر وحده طالبانو هم په دې اړه ژمنه کړې وه له دنیا سره او دنیا اوس په دې تمه ده چې څه وخت طالبان دا کار کوي. خو دوی تر اوسه په دې اړه اعلان نه دی کړی څه وخت بدلونونه راولي. مننه همکار مې داود اعظمي د مولانا فضل الرحمن په غوښتنه چې د پاکستان حکومت نه د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندلو کړي غږیده.